السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه پوښتنه دې دا کړې چې لقمان حکیم دی خو پیغمبر نه دی، نو که ده سره څوک علیه السلام ووایي نو څنګه به وي؟ دا روا دي که ناروا؟ لقمان حکیم صاحب چې دی نو ولی دی بالاتفاق، او نبی دی بالاختلاف. په نبوت کې اختلاف دی، څوک وایي چې پیغمبر دی او څوک وایي چې نه دی، خو تحقیقي قول دا دی چې پیغمبر نه دی او ولی دی اتفاقا. اوس د ده سره چې دی نو علیه السلام ویل څنګه دي؟ علیه السلام او رضی الله عنه او رحمه الله دا الفاظ دعایه دي، دعا ده چونکې موږ او تاسو یو بل ته په پښتو کې وایو چې الله دې درنه راضي شي، الله دې در باندې رحم وکړي، الله دې درله خیر درکړي. دا داسې یو دعا ده، خو چونکې دا الفاظ د علیه السلام چې دي دا خاص دي په پیغمبر پورې، او دا الفاظ د رضی الله عنه دا خاص دي په صحابه پورې یا په غلو یو اولیاء اولو العزم پورې، چونکې دا عام خلکو ته نشي ویلی. اوس چې د حضرت لقمان صاحب نبوت اختلافي دی نو د سره هم علیه السلام نشي ویلی. دا مسله چې ده نو دا نورو کتابونو هم لیکنې ده، خو د دې اصول شاشي یوه شرحه ده او هغې چې دی نو په دې اوله کې دا مسله لیکنې ده.